السلام علیکم ګرانو دوستانو ملګرو مینوالو دا د خزې شوم د یوې بلې ښکلې ویډیو سره لکه څنګه چې موږ ویلي وو چې موږ به انټرچینج کتاب پښتو ته ژباړو چې دا څلور کتابونه دي او پاسیج 1 پاسیج 2 چې د سره شپږ کتابونه ټول کېږي دا به ټول انشاءالله موږ پښتو ته ژباړو او بیا به خپل چینل ته اپلوډ کوو او د دې په څنګ کې موږ یو بل کتاب پیل کړی دی چې هغه تقریبا فاکت اینڈ فیگر په نوم یو کتاب دی چې څلور کتابونه دي نو انشاءالله په لیول سره به دا ټول موږ یو ځای ختموو نو موږ او تاسې دریم یونټ ته راورسېدلو موږ تاسې تېرې 15 شپږ خپرونې مخکې وویلې نن دغه پروګرام اومه خپرونه ده یعنی پروګرام دی او تاسې یو کار وکړئ چې تاسو زما په چینل کې ګډون وکړئ که مې ګډون نه وي کړی نو همدا اوس ګډون وکړئ نو راځو سټارټ اخلو Where are you from؟ ته د کوم ځای یې سنیپ شاټ ته راځو لیسن وایي تاسې غوږ ونیسئ and practice تمرین وکړئ The 10 largest cities in the world په نړۍ کې لس تر ټولو لوی ښارونه cities and countries ټوکیو سویل میکسیکو او نیویارک سیټي دا تاسې خپله پیدا کړئ چې ټوکیو کوم ځای کې ده سویل کوم ځای کې دی میکسیکو سیټي کوم ځای کې ده نیویارک کوم ځای کې دی نو دا د طرف کې یوازې ښارونه دي او په بل طرف کې هیوادونه دي نو وایي میچ د سیټیز with the countries وایي تاسې یو ځای کوي دا ښارونه with the countries د هیوادونو سره then بیا check your answer خپل ځوابونه چیک کړئ at the bottom of snapshot په د سنیپ شاټ په بیخ کې what other large cities are in each country وایي کوم نور لوی ښارونه دي په هر هیواد کې what large cities are in your country ستاسې په هیواد کې لوی ښارونه کوم دي Are you from soil؟ آیا ته د سویل څخه یې سو لیسن اینڈ پریکټس وکړئ او تمرین وکړئ ټیم دی او بل جیسیکا دا دوه کسان دي دوی خپل منځ کې خبرې کوي راځئ دغه اورو Are you from California جیسیکا آیا ته د کالیفورنیا یې جیسیکا Well my family is in California now زما کورنۍ اوس په کالیفورنیا کې ده But we are from South Korea originally خو موږ د جنوبي کوریا یو اصلا یعنی but we are from South Korea originally خو موږ په اصل کې د جنوبي کوریا یو originally معنا اصل کې هو کې ورته چې هو my mother is Korean زما مور کوریایي ده from soil د سویل څخه Are you from soil آیا ته د سویل یې جیسیکا ورته وایي No we are not نه موږ نه یو we are from دایجان موږ د دایجان یو So ټیم ورته وایي So is your first language Korean نو ستاسې لومړنۍ ژبه کوریایي ده Yes it is جیسیکا ورته وایي Listen to Jessica وایي تاسې جیسیکا ته غوږ شئ and Tim talk to Tommy چې دوی د ټومي سره خبرې کوي Natasha and Michael check true or false تاسې صحیح او غلط ځوابونه چیک کړئ نو لاندې راځو نو نیگیټیو سټیټمنټ دی and yes no questions with be to be وربونو سره دي for example I am not from New York زه د نیویارک نه یم you're not late ته ناوخته نه یې she is not from Russia دی د روسیا څخه نه ده she is not from Italy دی د ایټالیا څخه نه ده she is not English نخه it's not English دا انګلیسي نه دی we are not from Japan موږ د جاپان نه یو they are not early یعنی دوی وختي نه دي راغلي they are not in Mexico دوی په مکسیکو کې نه دي are you from California د کالیفورنیا yes I am early آیا زه وختي راغلی yes you are is she from Brazil آیا د برازیل ده yes she is he from Chile آیا هغه د چیلي ده yes he is it Korean آیا کوریایي ده yes it is are you from China آیا ته د چاینا څخه yes we are we late آیا موږ ناوخته یو yes you are they in Canada آیا دوی په کاناډا کې دي yes they are نو تاسې کولی شئ چې دا ډول تاسې لنډیز ورکې راولی ای لرې کوئ ام لانډ اپوسټرفي استعمال کوئ یو ولیکئ ای لرې کوئ آر ای ورسره ولیکئ یو آر صحیح ده نو لاندې راځو complete the conversations then practice with a partner وایي تاسې دغه خبرې اترې بشپړې کوئ بیا د یو ملګري سره تمرین وکړئ for example Harushi are you and Mike from Japan آیا ته او مایکو د جاپان یاستئ yes we are خو موږ د جاپان یو بي ته راځو are you from Tokyo آیا ته د ټوکیو څخه no I am not نه زه نه یم I am from Kyoto زه د کیاټو یم بل ورته وایي is Lara from the US آیا لارا د متحده ایالاتو ده No she is not she is from the UK دی د انګلند څخه ده Is she from London آیا د لندن څخه ده Yeah she is but her parents are from Italy خو د هغې مور او پلار د ایټالیا څخه دي
but she is not from UK originally. او دې په اصل کې د انګلند نه ده. نو تاسې هم دا ډول جملې زده کړئ او د لاندې تاسې خپله ډکه کړئ تر څو تاسې هم وکولی شئ خپله تمرین وکړئ. نو لاندې راځو match the questions with the answer. وایي تاسې دغه پوښتنې د ځوابونو سره یو ځای کړئ. then practice with a partner. بیا د یو ملګري سره تمرین وکړئ. for example, are you and your family from Canada? آیا ته او ستاسې کورنۍ د کاناډا څخه ده؟ No, we are not. We are from Australia. موږ د استرالیا یو. Is your first language English? آیا ستاسې لومړۍ ژبه انګلیسي ده؟ نو ځواب یې کوم دی؟ No, it's not. It's Japanese. جاپانۍ ده. Are you Japanese? Are you from Japan? آیا ته د جاپان یې؟ نو ځواب یې کوم ډول کې موږ تاسو پیدا کولی شو؟ Yes, no, he is not. نه هغه نه. He is from Singapore. هغه د سنګاپور دی. Is Mr. Home from Hong Kong? آیا Mr. Hong د هانګ کانګ دی؟ No, it's not. No, it's not. نه هغه د جاپان څخه نه دی. او is your mother from the US? آیا ستا مور د متحده ایالاتو څخه ده؟ او ځواب یې کوم دی؟ Yeah, she is from California. د کالیفورنیا ده. Be your work ته راځو. Write 5 questions like the one in part B. وایي تاسې 5 جملې ولیکئ لکه په B برخه کې چې دي. then ask and answer questions. بیا تاسې پوښتنه وکړئ او پوښتنې ته ځواب ورکړئ with a partner د خپل ملګري سره. نو دا هم ما د نن ورځې خپرونه چې موږ تاسې ته وړاندې کړله. تاسې